احمد مسعود وایي غواړو له طالبانو سره کینو خبرې وکړو. د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود له رویټر خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې یوازینۍ حل لاره خبرې دي، خو په وینا یې د خبرو له بې پایله کېدو سره جګړې ته هم چمتو یو. د ولسي پاڅونوالو قوماندان احمد مسعود وایي موږ یوه جغرافیه کې جګړه نه کوو، موږ په یو ولایت کې جنګیږو او له ټول هېواده دفاع کوو، او دا هغه څه دي چې پیښیږي څو طالبان درک کړي چې یوازینۍ لار مبارزه او خبرې دي، او موږ له هغوی سره د خبرو په حال کې یو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. وینا کې د طالب ضد څیرو د ناستې وروستۍ ورځ ګډونوال پر افغاني خبرو او پوځي لارې انتخاب ټینګار کوي. د وینا څلورمه غونډه د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د وینا کنفرانس تر سرلیک لاندې د دوشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یوه ډله ګډونوالو د حل یوازینۍ لاره د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو بیا پیلول یادوي، خو یوه بله ډله خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د دغې ډلې په پایله کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بل بدیل نشته، او ویل بدیل هغه بهیر دی چې مشروعیت رامنځته کړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.